د کابل د کرنې او غذایي موادو د پروسس انسټیټیوټ په 1414 لمریز کال کې تأسیس شوی دی چې په 5 بیلابیلو برخو کې ځوانانو ته فني او مسلکي روزنه ورکوي. په دغه انسټیټیوټ کې د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د نویو کړنلارو او غوره درسي اسانتیاوو په لرلو سره زده کوونکو او محصلینو ته پرمختللې او معیاري زده کړې ورکول کیږي. د کابل ښار د کرنې او غذایي موادو د پروسس انسټیټیوټ په 1414 هجري شمسي کال کې تأسیس شوی او تر اوسه پورې په مختلفو څانګو تقریبا د زراعت 15 څانګو کې محصلین او متعلمین روزي چې زموږ د زراعت عمومي څانګه ده، د ویترنرۍ څانګه ده، هارټیکلچر څانګه یا باغدارۍ څانګه ده او د اقتصاد او زراعتي توسعې څانګه ده او لیسې دوره لرو. موږ په نوموړي انسټیټیوټ کې په 3 ټایمو کې محصلینو او متعلمینو ته تدریس کوو چې یو د سهار ټایم د 8 بجو څخه تر غرمې پورې د انسټیټیوټ دوره ده، ماسپښین د خانه لیسې دوره ده او مازدیګر د خانه یا شبانه یا شپې څانګه ده. د کرنې او غذایي موادو د پروسس په انسټیټیوټ کې شنې خونې هم شتون لري ترڅو په سړه هوا کې د کرنیزو محصولاتو د پالنې په اړه ځوانان عملی زده کړې ترلاسه کړي. اینجا رومی میشانیم از طرف رومی‌ها را هیچ چیله‌ای است. این رومی‌های چیله‌ای است و ایرشمک‌ها بسته‌شان می‌کنیم که میتونه تا بالا خود کش کنه. نمی یکم شاخه زیادهشان کرد سوجا قطعش می‌کنیم با چاقو گرد. فواید گرین‌آگزاد که هر کس کار کنه زحمت بکشه خوب است. بهترین چیز از باید که مصروف کار می باشی، کار از 24 ساعت باید همیشه سر کارت هستی، از یک آید به دست میاد. عملی زده کړې خو زیات مهمې دي چې څومره امکانات اوسېږي، څومره چې حد او امکانات اوسېږي، زمینه مساعده اوسېږي د موږ خپل انسټیټیوټ تر څومره چې موږ امکانات لرو محصلینو ته د عملی کار زمینه مساعده کوو. نو په دغه عملی کار په برخه کې مربوطه اداره د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره هم چې دا مکلفه ده تر څو وکولی شي چې محصلینو ته د عملی کار زمینه مساعده کړي. عملی کار ګټې زیاتې دي. مثلا چې دا اوس دا بوټی ده دهقانان په محلي شکل باندې کري. دلته اوس دا بوټي اندازه چې دا ما دا چې کرلی دي د پشتې په سر باندې مې کرلی دي، د پشتې ترمنځ مې چې دا فاصله چې دا 80 سانتي متره ورکړې ده او د بوټو ترمنځ فاصله چې ده 50 سانتي متره مو ورکړې ده. دا چې دا عصري کرنه ده. اما دغه محصلین چې سبا ورځ چې د انسټیټیوټ څخه فارغیږي خپل مسلک کې په دولتي یا غیر دولتي ارګان کې وظیفه اخلي او د قانونو سره په ساحه کې عملی کار کوي، نو دوی کولی شي چې د ټولو سبزیجاتو د بادرنګ کدو یا د ټینډې په شمول باندې کولی شي چې په اصلي بڼه باندې د کرنې طریقه، د کود استعمال، د اوبو ورکولو طریقه، دا ټولې لارې چارې چې ده دوی کولی شي چې ورته په عملاً ډول چې ده د دهقانانو سره کار وکړي.
د یاد انسټیټیوټ اړوند د مالدارۍ څانګه هم هر ډول درسي اسانتیاوې لري چې په عملی او نظری توګه د زده کړو ښه زمینه پکې برابره ده. به شکل عملی و نظری واقعا استادای ما بسیار سال ما زحمت میکشن. شکر خدا زمینه مساعد است به ما و در مجموع محصلینی که ما هستیم خیلی خوش هستیم و تماما در ما زمینه مساعد است، از بخش‌های تکنیکیش، از بخش‌های علمیش، از بخش‌های نظریش. در بخش در لابراتوار بخش ما زمینه مساعد است و کارهای عملی بخش ما زمینه مساعد است. استادان محترم همراه ما کمک میکنه و در هر لحاظ همراه ما هست. یو محصل دلته قصور شاه په نوم دا چې مستند خیمه د دې دوه ورونو موږ نه فارغ سوي دي چې د خپل پویږي، یو سلیمان شاه ده او یو فرزان منظور شاه ده او دی عملا نو شخصي کلیکونه د اساس په ولسوالۍ کې لري فرزان داوس. یعنی دا مستند ده چې په اصطلاح اکثره دی خواله په دا موږ تاسو خو پویګو چې په اصطلاح یوازینی رشته چې ډیر کولای شي چې دولتي کلیکونه داوس فرزان موږ تاسو پویګو چې پرزنټیشن خصوصي سوی ده او مؤسسین فرزان په دې کې فرزان فن نور کې د دې خواله ده چې دی کولای شي آزاد بازار کې ځان ته فرزان هم خدماتو کې خپل کورنۍ ته وکي او خپل هیواد ته وکي. د دې طریقه حتی کولای شي خلکو ته صحیح محصول فرزان د دې هدف یا رشته یوازینی هدف دا ده چې حیواني محصولات د کمی او کیفي لحاظه پورته ولاړ شي. موږ نه غواړو چې په یو غوا کې د 4 لیټر شیدې په ځای 6 لیټر شیدې وسي. غواړو چې محصول ډیر سي خو مګم چې هغه صحیح محصول چې یو زموږ خلکو ته په اصطلاح هغه کیفي محصول ورسیږي. زموږ لاس راوړنه وخت دی چې موږ فرزان د بارني وادو څخه حیواني محصولات په اصطلاح کم راسي. دا زموږ د خوشحالي ورځ ده. د دې لپاره چې موږ طبیعي محصولات ورو نه دغه چې اکثرا پکې فرزان تقلب پکې کیږي، پاغه کې هم د انسانانو خطر پکې ده، هم په اصطلاح ګټه مفاد فرزان پیسې وزي د هیواد څخه بار ته ځي. نو موږ هم دې باندې کار کوو. مسلین ته موږ دایم ویل دي چې تاسو فرزان مالدار سره چې کار کوي پرختنی سره کار وکړي. مالدار خوراکي ټول ژوند یې اماده کته سي یو اشتباه کوي په ساحه کې فکر وکړه که د مالدار یو رما یا غلای د بین ولاړه لکه چې د دکاندار یو مال باندې دکان باندې ته تیلا چې ورلګیت وای خیتی سي کوشش وکړي چې دلته زده وکړي. ما خون پیشتر از تیور گرفتیم، امروز سرنج از ورید بال و بالاخره نتیجهش اینجا بعد از برام که مشخص شد. بعد از اینکه نتیجه به دست میاد بعد از باز ما تصمیم میگیریم که از کدام گروه دوا استفاده کنیم. مثال اگر اینجا یک باکتری مشخص میشه که از خاندان ایکولای است، درست است که باعث اسهال سفید شده، ما از اینجا باز یک دوای مشخص چی میکنیم انتخاب میکنیم مثل سلفادیامیدین. سلفادیامیدین بهترین دواست برای امراض چی باکتریایی. و بالاخره امرای آبش گپ میکنیم در صورتی که اگر کدام ویروس یا باکتریا در سلایت دیده نشه، مقاومت بدن حیوان پایین آمده باشه، باز ما در اون صورت مولتی ویتامین و سایر ترکیبا را چی میکنیم امروز در غذاش اضافه میکنیم تا بالاخره مقاومت بدن حیوان بالا بره و بالاخره حیوان تا صحت یاب شه. درست است که و ما پیشتر هم در قسمت واکسن ها گفتم در صورتی که ما بخوایم که حیوان مبتلا نشه یا طیور مبتلا نباشه، ما واکسن های مختلف داریم که از این واکسن ها پیش از اینکه امراض شیوع کنه برای اینا استفاده میکنیم. مثال ما واکسن لاسوتا را داریم که از این واکسن پیش از اینکه طیور مبتلا شه از این واکسن استفاده میکنیم براشون، همشون واکسن میکنیم یا در چشم یا در بینیشون و در دهنشون. و دیگه واکسن دیگر که داریم واکسن اندیوی است که از این ما میتونیم استفاده کنیم و همچنان واکسن های دیگر همچنان داریم که واکسن پاکس یا چیچک است که به خاطر چیچک تیور ما از این واکسن چی میکنیم استفاده میکنیم تا که مرغ مبتلا نشه و در مرحله نرسه که ما خونش مطالعه کنیم که کدام نوع مرض داره. اگر ما این واکسن میکنیم پیش از اینکه مبتلا شه ان شاء الله از مبتلا شدنش به امراض ویروسی باکتری قارچی برای که چی میکنه جلوگیری میکنه. کاری که به شکل نظری در صنف به محصل تدریس میشه در پولیزو تقریبا اضافه تر از 60 الی 70% به محصل کار عملی اینجا فراهم شده. در هر مطابق ما هر مضمونش اجرا میشه. مثلا در مضمون زنبورداری معلوماتی که در صنف به یاد داده میشه میاد اینجا عملا اینا بالای زنبورها می کار عملا انجام میده، میبینه که با چه شکل زنبور نگهداری میشه، چه قسم پروسه کار از یا پیش میره، چه قسم از یا محصل کشی میکنیم، چه قسم داخل تولید میشه. و این یک عاید است که از این طریق محصلین وقتی که موضوع را یاد میگیره و میفهمه در آینده به خودشان فارم زنبورداری جور میکنه و از اون طریق اصلی که به دست میاد به فروش میرسونه و در اقتصاد جامعه و کشور نقش مهم و اساسی را داره.
کابل ښار د کرنې او غذایي موادو پروسس انسټیټیوټ دی، د پروسس یو مجهز اتاق لرو، مجهز فارم د پروسس لرو. په دې کې موږ تقریبا مختلف میوه‌جات او سبزیجات پروسس کوو. فرضاً د مختلف میوو څخه مربا جوړوو، د چپس جوړوو، اچار او چکنی، همدارنګه داسې د مختلف میوو څخه جوس جوړوو. دا په عملي ډول محصلینو ته ښودل کېږي او دوی ته هغه طریقې د شروع څخه تر اخره پورې ورزده کېږي. دا یادونې وړ ده چې د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره په بیلابیلو برخو کې ځوانانو ته د فني او مسلکي زده کړو د ترلاسه کولو مناسب فرصتونه رامنځته کړي دي، ترڅو د کار د بازار د غوښتنو سره سم ځوانان وروزي او ژر د ځان لپاره د کار زمینه برابره کړی شي.